وې د مور مینې د سور سلام رښتیا هم د مور مینه خو بس بې مطلبه مینه ده او ژوند کې تر ټولو زهیر انسان په تا باندې هغه ستا مور ده. ګورئ چې یو عربه سټیج ته راختلې ده، البته فراغت یې دی او که څه شی دی، کوم پروګرام دی، ډېر غټ مجلس دی، ډېر زیات میلمانه پکې ناست دي، ولې بیا هم کله چې ماشوم یې ژړا کوي ګورئ چې مور یې کوم هسې عکس العمل کوي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور، سعادة المستشار ناصر المحيميد رئيس مجلس إدارة الجامعة، والدكتور عبد الرحمن المحيميد رئيس الجامعة، الأساتذة أعضاء هيئة التدريس، الزملاء والزميلات الأعزاء. ماشوم په ژړا شو، ویرای والا یې راته. خلاص don't cry حبيبي، خلاص خلاص شوفي ساعتين، شوفي ساعة. أقف اليوم أمامكم نيابة عن كل إخواني وأخواتي وأنا أحمل مشاعر الفخر والاعتزاز بانتمائي إلى هذا الصرح. خپلو میندو ډېر زیات قدر عزت وکړئ، ډېر یې وپالئ، ډېر پام ورباندې وکړئ. او هسې خبره رایاده شوه که نه، عربان دي، تعلیمونه کوي، فراغتونه دي، پوهنتونونه دي، مکتبونه دي، غونډې دي، علم دی، حتی د دوی ښځو په فضا ته د عرب متحده امارات د هغوی ښځو فضا ته چې کوم پروګرامونه دی لري د ختلو، هغې کې هم ښځو ته ډېر زیاته ونډه ورکړې ده. نه پوهېږو بس شی به وویم،